ملا برادر د چا په منځ کې په دومره عاجزۍ روان دی. دا انځور کې کوم حقیقتونه نغښتي دي تر دې انځور پورې نه خبرې دي چې هر افغان باید پرې پوه شي. سلامونه لیدونکو، وخت مو په خیر. احمد شاه ساحل پر خپله فیسبوک پاڼه لیکي ملا برادر د چا په منځ کې دومره عاجز روان دی. لومړی، ملا برادر د هغه چا په منځ کې روان دی چې په لومړي ځل یې امریکایي پوځیانو ته لاره ورکړه چې افغانستان ته ننوځي تر څو دوی ورک کړي. دوهم، ملا برادر د هغه چا په منځ کې روان دی چې د دوی نظام یې د امریکا سره اوږه په اوږه ړنګ او له منځه یوړی دی. دریم، ملا برادر د هغه چا په منځ کې روان دی چې ان خپله دی یې 8 کلونه زنداني او تر شکنډو لاندې کړی و. څلورم، ملا برادر د هغه چا په منځ کې روان دی چې د ده مشر ملا عمر یې په زهرو وواژه، ملګری ملا عبیدالله یې په وهلو وواژه، بل ملګری ملا ګلاغا یې په ډیرو شکنجو او تبرکلوز او نورو ناروغیو ورخته کړ او بل مشر ملا منصور د امریکا په ډرون ور ټوټه ټوټه کړ. پنځم، ملا برادر د هغه چا په منځ کې روان دی چې د دوی سفیر سلام ضیفي سور لغړ کړ، یعنی کالی یې ځینې وویستل او د امریکا په لاس کې ورکړ. شپږم، ملا برادر د هغه چا په منځ کې روان دی چې د ده سلګونه ملګري یې لاس تړلي ګونتنامو ته ولېږل. اووم، ملا برادر د هغه چا په منځ کې روان دی چې له ډیره خیاله د ملګرو او جنګیالیو ته خپل رضاکاره پوځیان وایي. اتم، ملا برادر د هغه چا په منځ کې روان دی چې دوی یې لومړی په امریکا ووژل، ویې وهل، ورک او بې عزته یې کړل، بیا یې بیرته سرپناه ورکړه او جګړو ته یې اماده کړل. نهم، ملا برادر د هغه چا په منځ کې روان دی چې یو ځل دوی په 90 کلونو کې پر امریکا وپلورل، دوهم ځل بیا میدان ته راوستل او دریم ځل پلور ته عرضه کړل. لیدونکو په دې هیله چې دا نه خبرې به مو راسره تر پایه پورې لیدلې وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ.